د دارالمان ماڼۍ د کورنیو بهرنیو سیلانیانو پر مخ پرانیستل شوه. له دې وروسته سیلانیان کولی شي له دې تاریخي ماڼۍ څخه لیدنه وکړي. د چارو ادارې رئیس وایي اسلامي امارت هڅه کوي چې د هیواد نورې لرغونې سیمې هم د لیدونکو پر مخ خلاصې کړي. همدامهال د ښار جوړونې سرپرست وزیر وایي چې اوس مهال په هیواد کې د 11 لویو پروژو کار روان دی. دارالمان ماڼۍ په 3 کورونو کې 143 خونې په دریم پوړ کې 1520 مربع متر مساحت سره بیزاوي سالون شتون لري. دا ماڼۍ 3 د ننوتلو دروازې لري او په 180 مربع متر د پارکینګ ساحه لري. دا تعمیر په سقف کې سونز سیستم او د اوبو او برېښنا فعال سیستم سره سمبال شوی دی. د دارالمان تاریخي ماڼۍ د کورنیو بهرنیو سیلانیانو پر مخ پرانیستل شوه. مسؤلین وایي له جبل سراج ماڼۍ وروسته دا دوهمه لویه ماڼۍ ده چې د کورنیو بهرنیو سیلانیانو پر مخ پرانیستل کیږي. شیخ نورالحق انور د چارو د ادارې رئیس ټینګار کوي چې اسلامي امارت په دې هڅه کې دی په هیواد کې نورې لرغونې سیمې هم د سیلانیانو پر مخ پرانیزي. د دارالمان په تاریخي قصر کې دا ګرد همایي د دې د پرانستې په مناسبت ده د عامو هیوادوالو په مخ تر څو د خپل شوق او میل مطابق وکولی شي له دې تاریخي قصر نه کله چې وغواړي له نږدې لیدنه وکړي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکي وایي هڅه یې دا ده چې د هیوادوالو لپاره لا زیاتې اسانتیاوې برابرې شي او له هغو هیوادوالو چې په بهر کې ژوند کوي افغانستان ته د ستنېدو غوښتنه یې وکړه. موږ دا تقاضا ده چې بهر ملکونو کې که نوجوانه طبقه ده که هغه عزتمند تجاران دي او نورو شعبو سره تعلق لرونکي خلک دي نو باید چې راشو او دلته یو بل سره همکار شو او یو بل په شا باندې ودرېږو. خوشحال هستیم که تنهای اینه که یک باغ دارالمان یا قصر دارالمان جور شده، چهارراهی هایی که جور شده، باغهایی که جور شده در نایه، سرک هایی که جور شده، این کلش از برکت امارات اسلامی افغانستان و همکاری مردم شریف شهر کابل و کابل زیباست. په دغه مراسمو کې د ښار او کور جوړونې وزارت سرپرست وویل چې اوس مهال د دغه وزارت له داخلي بودیجې څخه د 11 سترو پروژو کار روان دی. بیا رغونه کې لله الحمد اسلامي امارت کاملا توجه ورته شته. لکه مخکې سم شیخ صاحبان وویل تقریبا د 10 کال د خپلې ملي بودیجې نه تقریبا 11 لویې پروژې یعنی هغه پروژې چې باید یو د خلکو په خیال کې نه وي هغه تیز په دغه 10 کال کې هغه شروع شوي دي. د دارالمان تاریخي ماڼۍ په 3 پوړونو کې د افغانستان د پخواني پاچا شاه امان الله خان لخوا په 1406 لمریز کال کې جوړه شوې ده چې د کورنیو جګړو پر مهال ویجاړه شوه او بیا ځلې د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني لخوا جوړه شوه. دا ویاړ دا مو تاریخ دی دا مو ګران دارالمان دی. دا ویاړ دا مو تاریخ دی دا مو ګران دارالمان دی. دا وګوره زمونږ د ژمنتیاو ترجمان دارالمان دی او پخوا به چاته یو ځای کې 1.5 دارالمان و. او شکر دی تمام افغانستان دارالمان دی. پخوا به چاته یو ځای کې 1.5 دارالمان و. اوس شکر دی تمام افغانستان دارالمان دی.